بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور په دا پوښتنه کړې ده چې د شپې مې په خوب کې احتلام راته وسو، یعنی معذوره سولم، په پښتو کې یعنی شیطان خطا ایستلم، لیکن چې کله راپورته سوم پر کپړو مې شی نه و، کپړې مې بالکل صفا ولې. بیا چې ما بولې کولې د هغه څه مخکې داسې څو سپینې کترې رالې. آیا نو غسل پر ما واجب دی او که نه؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند مدلل و مکمل جلد راول صفحه نمبر 146 اغلی کړي دي چې ظاهره خبره ده دغه وخت چې کم د بولو څه مخکې ستاسه څه سپینې کترې کړلې دي نو دا مزي دي. په مزي سره خو غسل نه واجبیږي، نو ځکه پر تا باندې هم غسل نه دی واجب. البته که چیرې احتیاطاً غسل وکړې نو دا به بهتره وي. په حواله سره الدر مختار على هامش رد محتار جلد مراول صفحه نمبر 153. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.